هغه افغان چې به روسانو ترې بچي ویرول، زموږ د څنګ څو ګاونډیانو پرې پردي ویرول، هغه یوسف ابن تاشفین سره ژوندون کړی، د زمري زوی د سخت بیلتون سره ژوندون کړی. د نر غیرت په نر وجود کې غلبله تاویده، د میوندونو لوت چول نه دا ټپه تاویده، بش به ماتیږي زما خدای راته وعده کړې ده، چا چې د انتم الاعلون فیصله کړې ده. تعبیر دې سمو، ارواخا دستا کاروان وګټل. تعبیر دې سمو، ارواخا دستا کاروان وګټل، د کونډو ساندو د یتیم څیرې ګریوان وګټل. خلق خوایي خط او برید ته لاس پکار دی، ستا یعقوب د هیواد لوی سپه سالار دی. ارواښاده بش مات شوی، اوباما ورپسې مات شو. قدرمنو ګډونوالو، مخکې له هر څه تاسو ټولو ته او خاص کر بیا د دې مدرسې و ښاغلي شیخ الحدیث و تفسیر مولانا عزیز الرحمن بورجان صاحب ته د زړه له تله مبارکي وړاندې کوم چې الله تبارک و تعالی یو ځل بیا دته دا توفیق ور په برخه کړ چې و ټولنې ته یا خادمین وړاندې کړ. نو زه به د شعر په ژبه له تاسو سره څه شریک کړم. د یو چا په اړه به یو څه درته ووایم، دا چې هغه څوک دی او تاسو به یې څنګه وپېژنئ. نو هیله ده چې پر شعر باندې به غور کوئ. وایي دلته یو څوک په یوازې سر یې پل واخیستو، دلته یو څوک په یوازې سر یې پل واخیستو، د وطني کاڼو ښایسته یې اوربل واخیستو، د شپې په تور ګریوان کې توی کړي بې حسابه اوښکي، د افلاطون عقل و مخته شوې نایابه اوښکي. دلته یو څوک په یوازې سر یې پل واخیستو، د وطني کاڼو ښایسته یې اوربل واخیستو، د شپې په تور ګریوان کې توی کړي بې حسابه اوښکي، د افلاطون عقل و مخته شوې نایابه اوښکي. په کوی قاف کې مزل د مینتوب شروع کړ، په معصیت کې عجیبه سپېڅلتوب شروع کړ. هغه زخمی نظر د خیال پر الوتو مین و، هغه زخمی نظر د خیال پر الوتو مین و، هغه د دې خاوري پر پاڼو او اغزو مین و، هغه د ژوند په زنکدن کې زندگی پیل کړه، د بش په وړاندې د لوی خدای بندگی پیل کړه. هغه زخمی نظر د خیال پر الوتو مین و، هغه د دې خاوري پر پاڼو او اغزو مین و، هغه د ژوند په زنکدن کې زندگی پیل کړه، د بش په وړاندې د لوی خدای بندگی پیل کړه. هغه افغان چې به روسانو ترې بچي ویرول، زموږ د څنګ څو ګاونډیانو پرې پردي ویرول، هغه یوسف ابن تاشفین سره ژوندون کړی. هغه افغان چې به روسانو ترې بچي ویرول، زموږ د څنګ څو ګاونډیانو پرې پردي ویرول، هغه یوسف ابن تاشفین سره ژوندون کړی، د زمري زوی د سخت بیلتون سره ژوندون کړی. خلکو لیدی خدای په خپل وجود خبر لا نه و، خلکو لیدی خدای په خپل وجود خبر لا نه و، دومره په ځان کې مستتر و چې بهر لا نه و، خو امریکا او زبرځواک ترېنه خطر لیدلو، د نړۍ ستر قوت او واک ترېنه خطر لیدلو. بله ډیوه وه د توپان په توره شپه بلیدل، بله ډیوه وه د توپان په توره شپه بلیدل، ګونګه قصه وه پر رقیب افسانه اورېدل، هغه د سوز او د دردونو کیمیاګر امیر و، هغه یو موج و مستغني و، پاک نظر امیر و، سپیره انسان و بهادر و، قلندر نومیدی، دا ارواخات زمونږ رهبر ملا عمر نومیدی. هغه بوتانو سره سمه دښمني کوله،
هغه بوتانو سره سمه دښمني کوله. دریم عمرو د اسلامي رهبري کوله. جلال الدین ورته جلال د خپل ځوانۍ ورکړی، جمال الدین ورته اسرار د خپلواکۍ ورکړی. زره وجود د توټم شامار ته ور نه کړلو، ستړی ژوندونې د رنګین بازار ته ور نه کړلو. چا به ویل چې لیونتوب دی امریکا سره ډغرې وهي، چا به ویل چې لیونتوب دی امریکا سره ډغرې وهي. لکه فقیر چې د باچا سره ډغرې وهي، ده به ویل چې توکل دی زه تر شا نه ځمه، د ټیکنالوژۍ په غېږ کې پروت یم پر بل خوا نه ځمه. تاسو خپل زور وهئ او زه مقابله کوم، زه مو د هر مکر په وړاندې خپل چاره کوم. تکبیر تکبیر افغانستان اسلامي امارت. چا به ویل چې لیونتوب دی امریکا سره ډغرې وهي، لکه فقیر چې د باچا سره ډغرې وهي. ده به ویل چې توکل دی زه تر شا نه ځمه، د ټیکنالوژۍ په غېږ کې پروت یم پر بل خوا نه ځمه. تاسو خپل زور وهئ او زه مقابله کوم، زه مو د هر مکر په وړاندې خپل چاره کوم. د نر غیرت په نر وجود کې غلبله تاویده، د نر غیرت په نر وجود کې غلبله تاویده. د میوندونو لوت چول نه دا ټپه تاویده. بش به ماتیږي زما خدای راته وعده کړې ده، چا چې د انتم الاعلون فیصله کړې ده. تعبیر دې سمو ارواخا دستا کاروان وګټل، تعبیر دې سمو ارواخا دستا کاروان وګټل. د کونډو ساندو د یتیم څیرې ګریوان وګټل. خلق خوایي خط او برید ته لاس پکار دی، ستا یعقوب د هیواد لوی سپه سالار دی. ارواښاده بوش مات شوی، اوباما ورپسې مات شو. تکبیر تکبیر لا محمد عمر مجاهد رحمه الله. تعبیر دې سم و ارواښا دستا کاروان وګټل. د کونډو ساندو د یتیم څیرې ګریوان وګټل. خلق خوایي خط او برید ته لاس پکار دی، ستا یعقوب د هیواد لوی سپه سالار دی. ارواښا ده بوش مات شوی، اوباما ورپسې مات شو. جو بایډن او ټرمپ مات شوي، تور بلا ورپسې مات شو. ورک طالب اوس په کابل کې واکمني کوي، واکمن دی. ها د تیر رژیم بندي اوس ولایت کې دی، پتمن دی. تکبیر ارواښا ده یوسف راغلو د کوهي قصه زړه شوه. ارواښا ده یوسف راغلو د کوهي قصه زړه شوه. جیل مات کړ تختې ونیو د انصاف تله درنه شوه. مصر بیا عزت ترلاس کړ چې یوسف پاسبان سو. اسلامي نظام قائم شو، اله اوس افغانستان شو، او اسلامي نظام قائم شو، اله اوس افغانستان شو. وما علينا الا البلاغ المبين.